الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د مثلثات درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د مثلثات پخواني درسونه مو درسره لیدلي وي. همداسې کوشش وکړئ چې نور پلیلیسټونه هم درسره وګورئ. فزیک، کیمیا ټول درسونه دلته شته ده. ټول درسونه درسره کوشش وکړئ دغه کور کې دغلته په هر ټایم کې چې تاسو غواړئ لاس ته راوړئ. همداسې کولی شئ د فلش په شکل یا د هر ډول چې تاسو کولی شئ هرې نښو پسې راشئ چې هغه درته واچومه فلش په ډول یې درته درکړم او تاسو راواخلئ په کور کې درسره وګورئ. ګران زده کوونکو، نن درس هم زموږ رسېدلی ده د مخامخ قوس د اوږدوالي پیدا کولو ته. یعنې موږ سره کولی شو په یو دایره کې په مرکزي زاویه کې مخامخ قوس پیدا کړو. ګران زده کوونکو، موږ خو تاسو مرکزي زاویه مخکې نه تعریف کړې وه چې مرکزي زاویه کومه زاویه ده. مرکزي زاویه هغه زاویې ته ورکېږي چې د هغې مرکز چیرته وي، راس یې چیرته وي، د دایرې په مرکز کې او د هغې اضلاع د دایرې دوه شواګانې وي. یعنې موږ کله چې په یو دایره کې دوه شواګانې رسمو دلته یو زاویه منځته راځي. دغه زاویه چې ده عبارت شي د مرکزي زاویې څخه ده چې د دې زولې چې دي دواړه د دایرې شواګانې دي. دا هم ار ده او دا هم ار ده او دا مخامخ قوس ده چې اس باندې ښودل کېږي. موږ غواړو نن چې دا تیتا پیدا کړو، اس پیدا کړو او دغه ار پیدا کړو. دې لپاره یو فورمول لرو چې تیتا مساوي کېږي اس پر ار. دا فورمول ده. د دغه فورمول په واسطه باندې موږ کولی شو چې تیتا مساوي کېږي اس پر ار چیک کړو، یعنې قوس یا زاویه موږ چیک کړو پیدا کړو. چې دې فورمول کې په یاد وي چې تیتا چې ده د مرکزي زاویه اندازه ده چې همیشه هم په یاد یا تل هم په یاد وي چې د رادیان د جنسه ده. هېڅ وخت درجه او ګراد ته مه وضع کوئ. کله چې موږ تصور راکول کېږي درجه او ګراد لومړی د رادیان ته اړوو، بعد د هغې نه په دې فورمول کې وضع کوو. یعنې دلته دا یو خبره او اس چې ده د مخامخ قوس اوږدوالی ده، ار چې ده د دایرې چې ده شوا ده او دغسې چې کېږي لاسته راځي. کله موږ نه یعنې دا فورمول ډېر اسانه فورمول ده. دا په مثلثاتو کې دا یو فورمول ده تر ډېر وخته پورې انشاءالله بعد دې نه فورمول نه راځي. همدغه یو ساده فورمول ده، درې جزه لري چې تیتا مساوي اس پر ار ده. کله اس ورکېږي، کله اس ورکېږي، کله تیتا ورکېږي، کله ار ورکېږي. صحیح ده؟ یعنې دوه جزه موږ ته راکوي او درېیم جز غواړي. کله چې موږ ته اس او ار راکوي او تیتا وغواړي دا یې فورمول ده. او که کله موږ ته وایي چې اس پیدا کړي یعنې اس وغواړئ، دا بیا تیتا په ار کې زمین مخرج یو ده، طرفین وسطین کوي یو په اس کې اس تیتا ضرب څو کېږي تیتا ضرب ار. بیا د دغه فورمول نه ورته چیک او استفاده کوو. همدارنګه که موږ دا وغواړو چې ار را پیدا کړي نو ار چې کله را پیدا کوئ تاسو د طرفین ضمیمونه چې یو بل سره چیک کوو، بدلوو ار دلته راوړو او تیتا هلته وړو. اس پر څو کېږي اس تیتا ار کېږي. دغسې په دغه ډول باندې موږ کولی شو چې دغه درې فورمولونه چیک کړو، استفاده وکړو او سوال نه راځي حل وکړو. لکه څرنګه مثلا موږ ته سوال راکول کېږي چې مرکزي زاویه ده مثلا 30 درجې، صحیح ده، او د دې دایرې شوا چې ده مثلا موږ ته وایي چې 12 سانتي متره ده. 12 سانتي متره ده. تاسو موږ ته راواخلئ چې د دې مخامخ قوس څومره کېږي. ډېر ساده راوځي. موږ دلته وایو چې تیتا څو ده 30 درجې. 30 درجې باید د څه شي د جنسه وي؟ باید د رادیان د جنسه وي. نو موږ راساً 15 پای پر 100 یو سلاتیا پکې ضربوو چې مخکې نه میخانیک کړی یم چې پای 30 درجې پای پر شپږ د 0 سره یو 3 شپږ 3 نو پای پر 100 کېږي. پای پر شپږ فورمول لرو اس مساوي کېږي تیتا ضرب څو ده تیتا ضرب ار. دې فورمول نه ځو. اس مساوي کېږي تیتا په ځای څو وضع کوو؟ تیتا په ځای پای پر شپږ وضع کوو. ار په ځای 12 سانتي متره. اوس وایو اس مساوي کېږي یو شپږ دوه شپږ. صحیح ده؟ 2 ضرب پای 2 پای سانتي متره. دغسې موږ ته چیک کوو، دغه اس موږ لاسته راوړو. صحیح ده؟ یا همدارنګه موږ ته سوال راکول کېږي چې مخامخ قوس چې ده مثلا 15 پای سانتي متره ده او شوا د دې دایره چې ده مثلا 15 سانتي متره ده. تاسو موږ ته راواخلئ چې دغه تیتا څومره کېږي. موږ خو وایو تیتا مساوي اول فورمول ده اس پر ار ده. نو موږ وایو تیتا مساوي کېږي اس په ځای څو وضع کوو؟ 15 پای سانتي متره تقسیم او ار په ځای 15 سانتي متر. سانتي متر سانتي متر سره اخسارېږي یو 15 15 3 15 تیتا مساوي کېږي پای پر 3 چې هماغه 30 درجې ده. سوال ده داسې چې موږ ته وایي چې تیتا مثلا 20 درجې ده 20 درجې ده او مخامخ قوس چې ده مثلا موږ ته ویل کېږي چې 15 پای سانتي متر. تاسو راواخلئ شوا د دې دایرې پیدا کړئ. صحیح ده؟ موږ اوله زاویه چیش ته وړو؟ رادیان ته. نو پای پر 100 ضربو یو سلاتیا ضربو 0 د 0 سره لري یو 2 9 2 کېږي پای پر 100 ده پای پر 9. صحیح ده؟ موږ وایو ار لپاره فورمول لرو ده چې تیتا مساوي اس پر چې ده اس پر تیتا. ار مساوي کېږي اس په ځای څو کېږدو 15 پای سانتي متر. ډېر ساده. او تیتا په ځای کېږدو پای پر 100 ده پای پر 9. صحیح ده؟ پای د پای سره 9 پنځو کې ضربېږي 15 سانتي متر. دغسې موږ دا سوال حل کړو. صحیح ده؟ یا همدارنګه موږ ته وایي چې اس چې ده 4 پر 3 پای سانتي متره ده. تیتا چې ده پای پر 3 زاویه ده. نو تاسو موږ ته شوا بیا پیدا کړئ. بیا همدغه فورمول ده. موږ ورته وایو چې اس پر چې ده اس پر تیتا.
آر مساوي کېږي اس څو وضع کوو څلور پر درې پای سانتي متره تیتا څو وضع کوو پای پر څو ده پای پر درې درې د دریو سره لاړه پای د پای سره لاړه فقط څو پاتې شو څلور پای سانتي متر دغسې خپل سوال حلېږي صحیح ده یا موږ ته ویل کېږي چې شوا د دایرې ده 12 سانتي متره مخامخ قوس ده مثلا موږ ته ویل کېږي چې شپږ پای سانتي متر تاسو موږ ته تیتا پیدا کړئ تیتا لپاره خو اس پر آر فورمول ده راسره تیتا مساوي کېږي اس وایو شپږ پای سانتي متره پر آر په ځای 12 سانتي متره تیتا مساوي کېږي سانتي متر سره لاړه او دلته یو شپږ دوه شپږ پای پر څو پای پر دوه یعنې 90 درجې ده او زاویه دغلته لاس ته راځي همداسې مثلا یو سوال بل هم کار کوو چې مثلا تیتا موږ ته ووایي چې مثلا تیتا موږ ته ووایي چې پای پر دوه یعنې 90 درجې ده پای پر دوه او آر موږ ته راکړي مثلا موږ ته ووایي چې 12 سانتي متره ده او موږ نه وغواړو چې اس پیدا کړي نو تیتا ضرب څو کوو آر کوو اس مساوي کېږي تیتا ورته وایي پای پر دوه ضرب آر څو کېږي 12 سانتي متره اس مساوي کېږي اختصار یې کړي شپږ پای سانتي متر دغسې ګران زده کوونکو بل لوست چې ده هغه عبارت ده د تړلو څرخونو ترمنځ اړیکه هدف دا ده که چیرې موږ دوه څرخونه ولرو یو لوی څرخ وي او بل کوچنی څرخ وي او دا دواړه هم د یو تار او یا د پړي یا زنځیر په واسطه باندې یو بل سره تړلي وي مثلا د لومړي څرخ شوا ده آر یو د دویم څرخ شوا ده آر دوه د لومړي څرخ زاویه د تیتا یو قوس اس یو د دې زاویه د تیتا دوه او قوس ده اس دوه صحیح ده کله چې دوه څرخونه یو بل سره تړلي وي نو کله چې یو څرخ تاویږي نو بل څرخ ځان سره څه کوي تاویږي هرومرو به تاویږي یعنې داسې نه کېږي چې یو تاو شي او بل تاو نه شي لکه دا دواړه یو بل سره څه دي تړلي دي صحیح ده دې په منځ کې یو قانون دی یوه خبره ده چې هغه دا ده چې د دوه قوسونه چې یا دوه څرخونه چې کله یو بل سره تړلي وي په مساوي وختونو کې مساوي قوسونه طی کوي یعنې هدف یې دا ده که چیرې فرض مثال موږ داسې یو ټکټر موټر په نظر کې ونیسو ټکټر موټر موږ پیژنو چې یو ټایر یې غټ ټایر ده او بل ټایر یې چې ده کوچنی ټایر ده کله چې دې دوه ټایرونه حرکت کوي نو کله دا ټکټر حرکت کوي یو ساعت بعد یو څه وخت بعد یو ځای ته رسېږي نو دا لومړی ټایر کوچنی چې ده هغه مثلا که ښار ته رسېدلی یعنې دا ټکټر ښار کې نو لومړی ټایر هم ښار کې ده دویم ټایر هم چېرته په ښار کې ده یعنې هدف دا ده چې دا دواړه چرخونه چې دي یو ځای تاویږي او چېرته چې یو ټایر رسېږي دویم ټایر یعنې د دې دواړه څرخونه چې دواړه یو بل سره تړل شوي دي اس یو یې مساوي دي چې سره ده اس دوه سره ده یعنې قوسونه یې دواړه یو بل سره څه دي مساوي دي دواړه چې یو بل سره تړل شوي دي کومه فاصله چې دا طی کوي دا هم طی کوي خو دا به په غټو دورو باندې یعنې په 15 دورو طی کوي دا کوچنی څرخ ده نو دا به په 200 دورو باندې پوره کوي خو قوس برابر ده زاویه یو بل سره څه کوي فرق کوي صحیح ده نو دلته موږ اوس که راشو اس یو فورمول یعنې د لومړي څرخ لپاره استعمال کوو نو اس یو مساوي کېږي تیتا یو ضرب آر یو او که د کوچني څرخ لپاره استفاده کوو اس دوه مساوي کېږي تیتا دوه ضرب آر دوه اوس موږ پاس نه دیږي چې اس یو مساوي اس دوه سره نو دا خو مساوي ده تیتا یو ضرب آر یو مساوي کېږي تیتا دوه ضرب آر دوه چې دغه فورمول ده د دې دو ترمنځ د څرخونو ترمنځ چې تیتا یو آر یو مساوي تیتا دو آر دوه دوه ده صحیح ده که دا مثلا څرخونه درې دانې شي بیا همداسې تیتا درې آر درې تیتا څلور آر څلور همدغسې صحیح سوال هم ډېر ساده دی مثلا موږ دلته څه وایو دوه څرخونه یو بل سره تړلي دي چې د لومړي څرخ شوا چې ده مثلا موږ ته وایي 15 سانتي متره ده او د دویم څرخ شوا چې ده هغه 10 سانتي متره ده صحیح ده که چیرې لومړی کوچنی څرخ چې ده دا کوچنی څرخ د څلور پای په اندازه باندې دوران وکړي نو تاسو موږ ته وایي چې تیتا دوه به څومره دوران وکړي ډېر ساده سوال عبارت یې غټ انداسې راځي دوه څرخونه لرو چې د لومړي څرخ شوا 15 سانتي متره یا کوچني او د لوی څرخ شوا 15 سانتي متره ده که چیرې کوچنی څرخ څلور پایه رادیان زاویه طی کړي نو تاسو موږ ته وایي چې تیتا دوه یا غټ څرخ په څومره زاویه طی کړي نو موږ فورمول لرو چې تیتا یو آر یو مساوي کېږي تیتا دوه آر دوه صحیح ده دلته موږ کولی شو تیتا یو په جای څو ولیکو څلور پایه ضرب آر یو په جای څو ولیکو 15 سانتي متره یو واحد پس ته جوړېږي خپله تیتا دوه خپله معلوم نه ده ضرب آر دوه چې 10 ده د خوا هم تقسیم 10 کوو او د خوا هم تقسیم 10 کوو 10 د 10 سره لاړو تیتا دوه مساوي کېږي یو 15 صحیح ده او دوه 15 یو دوه نو دوه پای رادیانه زاویه یې چې کړې ده د غټ څرخ طی کړې ده چې دغه نتیجه نه موږ پیدا کړو صحیح ده همداسې کولی شو مثلا ووایو چې یو څرخ ده کوچنی څرخ شوا چې ده 10 سانتي متره ده او د لوی څرخ شوا چې ده هغه 10 سانتي متره ده نو تاسو موږ ته ووایي چې لومړی څرخ کوچنی څرخ به څومره دوران وکړي که
که چیرې غټ څرخ 3 پایه دوران کړی 3 پایه دوران یې کړی نو موږ فورمول لرو چې تیتا 1 R1 تیتا 2 R2 صحیح ده تیتا 1 ورک پیدا کوو R1 معلوم د لاس کېږي تیتا 2 چې ده 3 پایه ده او R2 چې ده 10 ده نو خام تقسیم لس کوو او دو خام تقسیم لس د لس سره لاړه تیتا 1 مساوي کېږي 0 د 0 سره 3 په 3 کې 9 پای کېږي او دغه زاویه موږ ته راکړه صحیح ده همداسې تا نه ضرورت ده چې موږ تیتا 1 تیتا 2 ورکړو کولی شو موږ R1 ورکړو R2 ورکړو خو 3 دانې معلوم وي او 2 دانې یو دانې شی ورکړو دغه اعلان فورمول ده او دغه فورمول کې وضع کوئ ټول سوالونه حلېږي صحیح ده نو دا و ګرانو زده کوونکو د نن درس هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي او مفیده ګټه هم ترې راغستې وي کوشش وکړئ د درسونو نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو هغوی ترې استفاده وکړي او دغه صدقه جاریه ټول شریک راشو درسونه هم درسره وګورئ ښه ورځ ولرئ